دینه که دا ده دا په دې موقره ته دا وویل دا علما او دا د دین د استادان د دوی لوی احسان دی په موږ باندې لوی احسان دی په موږ باندې لکه اوس د دغه عالم او مفتي مناظره د ملحد سره وه او هغه په عالمي لیول وه داسې نه چې کمره کې و بند عالمي لیول باندې او ما ورته یا مزدورۍ کې یا اوده یا د ښځو د بچو سره یا هم په دنیا کې سمنډې والې ته د څه نه څه خبر وي چې ستا په دین باندې څوک اعتراضونه کوي ستا په الله باندې اعتراضونه کوي ستا په پیغمبر باندې خو یو ځوان ورته ناست دی او هغه هلته جوابونه ورکوي او هغه ستاسو د ټولو طرف نه ترجماني کوي او ته دې خبر هم نه یې دا احسان دی د دوی په موږ باندې یعنې که دا اعتراضات به هغه داسې اعتراضات نه وي چې داسې ټس ټوسي معمولي دا په ملحدینو کې چې مناظرې له راغلی خو دی به هم د هغوی څوکي که نه په داسې غټ لیول سړی چې کم د هغوی اعتراضات وي ته به ورته حیران شي کله چې اول پرې هغه اعتراض وکړي ته به د اعتراض چې واورې که پوه پې شویله په ډېرو اعتراضونو به پوه هم نه شي دومره جوور اعتراضات خو که په اعتراض پوه شوې نو په اولنۍ سیکنډ کې چا سره چې علم نه وي هغه به دا وایي چې یا الله خیر د دې به څه جواب کېږي داسې اعتراض وکړي په انسان باندې او خو بل طرف نه چې ته جواب واورې نو ته به حیران شي چې الله رب العزت څنګه سړي د دې دین دپاره پیدا کړي دي انهم فتیة آمنوا بربهم لکه څنګه چې د اصحاب کهف په باره کې الله وایي دا ځوانان په خپل رب ایمان راوړی داسې ځوانان ډېر شتي موږ ته خبر نه یو هغوی د اسلام دفاع کوي خلکو ته دین بیانوي خلکو ته دین وضاحت کوي او د عامو خلکو کار په خپله دنیا کې مصروف وي د هېڅ نه دی خبر په آخر کې چې بیا موږ راشو بیا په خټه کې اوبه ښه ډېره کړو چې بیا وروسته اعتراضات هم په دغه خلکو شروع کړو کوم چې د اسلام د سرحدونو خیال ساتي سرحد دوه قسمه باونډري هغه دوه قسمه پولې دوه قسمه یو پولې د ملکونو دي د دې هم ساتنه کوونکي چې هغې ته فوج ویلی کېږي دا حکومت خپل فوج یو هغه فوج دی چې هغوی د اسلام د حدودو ساتنه کوي هغوی د اسلام د حدودو ساتنه کوي دا هم یو فوج دی او د دوی ډیوټي ډېره ګرانه ده ولې ګرانه ده ډېره ځکه چې دوی پسې شاته بېشماره مخلوق دی د دوی خبرې ته په انتظار ناست دی ځکه که دی پړ شو نو ډېر عوام په دې مسله نه دي پوه چې دا خو د انسان پړ شو ده سره به علم نه و کېدای شي ډېرو زړه ته دا راشي چې یاره اسلام پړ شو والعیاذ بالله نو د دې علماو په موږ باندې لوی احسان دی لوی احسان دی په موږ باندې چې دوی زموږ د دین ساتنه کوي د الله په توفیق سره او موږ خبر هم نه یو هغه مفتي مناظره وګوري دا خیر دی د انټرنیټ څه فایدهمند کار دپاره هم استعمال کوي که د ټیک ټاکونه فارغه شوي او د فیسبوک د پالتو سیزونو نه یا د لیونو نه یا د کرکټیانو نه یا د نورو څه قصو میسو نه فارغه شوي یې که نه نو سرچ وکړئ دغه مناظرې په باره کې او دغه مناظره پوره واورئ ډېره ناشنا مناظره چې ته واورې د اسلام حقانیت او ته بیا وګورې چې علم څه ته وایي او چې ته بیا وګورې چې علما څه ته وایي او په خپل رب به دې یقین ښه ډېر شي ایمان به دې ښه ډېر شي او د خپل رب سره به دې محبت ډېر شي اعتراض یو دا کېږي چې د وینځې نه شهوت پوره کول دا وینځه خو غلامه ده اسلام دا ظلم نه دی کړی والعیاذ بالله چې اقرار د دې خبرې پکې شتي چې او بعض خلک غلامان دي څنګه یو انسان غلام کېږي د دې اعتراض خو ډېر اوږد جواب هم کیدی شي او د دې مختصر هم کیدی شي موږ به مختصر جواب وکړو اول خو دا خبره یاد ساتل پکار دي یا یاد ساتل پکار دي چې اسلام کې د غلامۍ دا نظام ساول پر اسلام خو نه دی راویستی دا اعتراض به هله ډېر مضبوط وی چې دا نظام الرق رق په عربۍ کې د غلامۍ ته وایي
چې دا نظام چا راویستی وی دا شریعت او اسلام راویستی وی څومره چې اسلامي دینونه راغلي دي هغه ټولو کې دا مسله شته کم ټیم کې چې اسلام راغی او قرآن نازلېدو د یاده کې کم ټیم کې چې قرآن نازلېدو د نصاراو سره غلامانو د یهودو سره وو د بت پرستو سره وو د ملحدینو سره وو چې چا ملحد هغه چاته وایي چې بلکل څوک نه مني خو بیا فرق دی د اسلام په معامله کې د غلامانو سره او د هغوی چې کومه معامله و د غلامانو سره اولنی مسله په دې باندې ځان پوه کړئ چې دا غلام انسان په څه جوړېږي لکه په څه باندې یو کس غلام کیدی شي د دې اسباب څه دي د هغوی سره خو اسباب ډېر د اسلام نه علاوه چې کوم مذهبونه دي او خلکو د ځان نه جوړ کړي یا یې پکې ګوتې والي دي یا د ملحدینو سره د هغې یو سبب جنګ کې چې به څوک ونیوی شو هغه به غلام څوک چې به دې وتښته و هغه به ستا غلام دا به هغوی سره یو سبب و او لګیا شي اعتراض کوي په اسلام باندې دغه شان که څوک دې پټ کو یا ته راولګېدې او څوک دې خرڅ کو یعنی آزاد سړی دې څه کو هغه دې خرڅ کو بس دې غلام شو بلکې بعض تاریخونو کې حدیث راځي چې بعض به راولګېدو خپل بچي به یې خرڅول هغه غلامان شو بعضو به دا وي وایي څوک چې هم د ذمهدارۍ دا کار کوي په دې ځمکو کې لګیایي دا ټول غلامان دي دا نظام مخکې و اسلام چې کله راغی قرآن نازل شو رب العالمین مسله واضحه کړه رسول صلی الله علیه وسلم مسله واضحه کړه په اسلام کې د غلامۍ صرف یو سبب دی بس یو نه دا دی چې ته څوک تختوه نه ته آزاد سړی خرڅولی شي نه په زور ته څوک غلام کولی شي صرف یو سبب دی هغه دا چې ستا جنگ راغی د کافر سره جهاد د مسلمانانو او د کافرانو په منځ کې راغی او مسلمانانو له الله بری ورکو اوس دا کم خلک چې قیدیان شوي دي او راوستی شوي دي د دوی سره ته یو دا معامله هم کولی شي چې دوی ځان سره وساتي دا به غلامان یا ته دوی پرېږدې ازادي کې ازادېدو باندې یا د دوی نه څه پیسې والې یا د هغې په مقابل کې څه والې یا څه والې دا ټول جایز دي حسب مصلحت کم چې د مسلمانانو مشر دی هغه به مصلحت ته ګوري بس دقه یو سبب دی اسلام کې د غلامۍ سبب صرف یو دی کم چې د جنگ په دوران کې د دشمن نه څوک ونیوی شو راوستی شو د غلام دی سبب ته وګوره که نه لکه یو سړی زما د عقیدې په مخ کې ودرېږي یو سړی زما دین مخې ته ودرېږي یو سړی کوشش دا کوي چې زما دین ختم شي یو سړی کوشش دا کوي چې زما قرآن ختم شي زما د رسول وسلم خبرې ختم شي دی حقدار د دې دی چې دی غلام کړی شي بیا هم چې دی غلام شو شریعت چې کومه معامله د دوی سره بیان کړې ده که نه ته به حیران شي چې څومره عدل او انصاف والا دین دی رسول صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېدو امام احمد دا حدیث راوړی بلکل په زنکدن کې عایشه رضی الله عنها وی اخرنۍ خبرې چې هغه په زنکدن کې کړې وي الصلات د مونځ به خیال ساتئ او د مونځ به خیال ساتئ دا اخرنۍ نصیحتونه دي وما ملکت ایمانکم او تاسو سره چې کوم غلامان دي د دوی به خیال ساتئ ته سوچ وکړه یعنی ټیم د زنکدن دی رسول صلی وسلم د دنیا نه روان دی او په دې ټیم کې هغه نصیحت څه کوي چې د غلامانو د مري د وینځې به خیال ساتئ دومره خو شریعت د هغوی د حقوقو ساتنه کړې ده یو حدیث کې راځي امام مسلم دا حدیث راوړی دی للمملوکي طعامه وقوته که چا سره غلامي مرۍ وینځئ نو یاده کوي دا خبره چې د دې غلام د دې مري خوراک د ده جوړه جامه دا د ده د سید او د سردار په ذمه ده دویمه خبره دا وکړه رسول وسلم وایي او په دوی به دومره بوج ږدئ څومره چې اوچتولی شي هغه کارونه به پرې نه کوئ چې هغه دوی نشي کولی دا عدل او انصاف دی دا نظام خو موجود دی په نورو دینونو کې هم نورو خلکو سره خو راشي اسلام کې څنګه دی
یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم هم اخوانکم و خولکم، دا ستاسو وروڼه دي، دا ستاسو دا خادمان چې دي، ستاسو دا غلامان، دا وایي ستاسو وروڼه دي. اسلام دا وایي جعلهم الله تحت ایدیکم، الله ستاسو د لاسونو لاندې کړي دي. وروڼه هغه دي چې کوم پکې مسلمانان شي. نو د چا د لاس لاندې چې غلامي، نو کم خوراک چې دی په خپله کوي د هغې نه دی ولې ورکوي، ګوره او کومه جامه چې دی په خپله استعمالوي او اغوندي هغه د هغه له ورکوي. او دومره بوج پرېږدي څومره چې اوچتولی شي. او بیا رسول وسلم وایي او که څوک پرې دومره بوج کیږدي چې دی نشي اوچتولی، نو بیا ورسره په خپله پکې مرسته کوئ. زه به تاسو ته د اسلام د عدل او د انصاف څه وایم، راشه تاریخ راواله. په دې غلامانو کې چې پخوا غلامانو بیا آزاد شوي دي، رب العالمین ته داسې انسانان جوړ کړي دي چې د امت مشرتیا یې کړې ده. بیا زموږ سره دا قصه نشته په اسلام کې، دا غلام دی دا داسې دي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بلال حبشي رضی الله عنه دا غلام نه و مخکې. بلال د امت سردار دی، د امت په مشرانو کې داسې ما یو به طور مثال یو نوم ذکر کړو. نور که مې ته شمارل شروع کړو صحابه کرامو کې، تابعینو کې، تبع تابعینو کې، ډېر شی پکې داسې دی، ډېر شی چې هغه مخکې غلامانو بیا آزاد شوي دي او بیا چې الله غټ خلک جوړ کړي دي. سره د دې اسلام سخته تیزي ورکړې ده چې غلامان څه کوي، آزاد کوي. سخته تیزي ورکړې ده او په دې باندې دومره اجر ورکړی دی که نه، دومره اجر چې تاسو به حیران شي. خو زما موضوع دا نه ده، خبره به رانه بیا بلکل ګډوډه شي. بلکې دې ته وګوره، یو سړی دی قسم یې وخوړو یا په ځان باندې ښځه حرامه کړه چې دا ښځه په ما باندې څه ده، حرامه ده. یا یو سړي عام قسم وخوړو بیا یې مات کو. یا یو سړي د روجې د رمضان په ورځ کې چې روجې د خپلې ښځې سره کوروالی وکړو، یا یو سړی راولګېدو بل کس یې په خطا سره مړ کړو. په دې ټولو کفارو کې رسول صلی الله علیه وسلم او د هغې نه مخکې الله رب العزت یوه کفاره دا ذکر کړې ده چې غلام به ازادوي. ولې دا کفاره ټاکلې ده؟ شریعت غواړي چې دا خلک ازاد شي. نه خوښوي دا الله رب العزت چې دا بندګان دي غلامان، خو که بیا په کوم څه غلامان پاتې شو نو د هغوی سره یو ښایسته معامله شریعت ښوولې ده. دا اعتراض هسې پاتې دي. دلته بله مسله ډېره اهمه، بعض کم علمه یا ناپوهه هغوی په خادمه او په وینځه کې فرق نشي کولی. یو سړی مالدار دی، صاحب حیثیت دی او الله وله طاقت ورکړی، مال ورسره دی، او هغه یو زنانه ته ویلي دي چې ته زموږ د کور جوړه جامه وینځه، ته پخلي کوه او په دې وله پیسې ورکوي. داسې حرام خو نه دي چې د شریعت په حدودو کې دننه دا حرام نه دي. یو زنانه راځي ستا د کور خدمت کوي او ته وله د میاشتې په هغې یا د ورځې یا د هفتې پیسې ورکوي، دې ته خدمتګاره وایي، عربۍ کې ورته خادمه وایي. صحیح ده؟ دا دې وینځه کې ګوره فرق دی. لکه دا کومه وینځه چې د هغې سره کوروالی حلال دی، هغه دی چې ما تاسو وکړئ چې اسلام کې د غلامۍ سبب یو دی، هغه چې په جنګ کې راوستی شي. هر چې تا سره عقد وکړي چې زه به ستا د کور خدمت کوم، زه به پخلی کوم، زه به داسې کوم، زه به دغه کوم، نو دا خو ته مزدورۍ باندې دې راوستې ده. اصل داسې نه دی چې تا وینځه اخیستې ده په پیسو باندې او ستا غلامه ده. نه، دې کې او درې کې فرق دی. هغې نه بعد الله وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلا. او ورکوي ښځو ته مهرونه د هغوی په خوشحالۍ سره. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، نو که په خوشحالۍ سره پرېږدي زنانه تاسو ته څه شی د مهر په خپلې خوښې، فکلوه هنیئا مریئا،
نو خورئ هغه مزیدار او بې نقصانه. بله مسله بیانوي. تاسو ته ما د دې صورت په ابتدا کې ویلي چې رب العالمین په دې صورت کې ډېر حقونه د بندګانو بیان کړي دي او شروع بیا د هغه بندګانو نه کړې ده چې هغه څه دي، هغه ډېر کمزوري دي. نو اول سر کې څوک وو؟ نه، اول سر کې یتیمانان. شروع د یتیم نه کړی چې د یتیم مال به نه خوري. بیا په هغې پسې شروع د چا حق و؟ د زنانو. زنانو سره به ظلم نه کې، زنانو سره به عدل کې. زمونږ د اسلام چې د زنانو څومره خیال ساتلی دی دومره بل یو مذهب نه دی ساتلی. اوس دلته بله مسله بیانېږي، دا دریم حکم دی دې صورت کې چې ته چې زنانه له کم مهر ورکې هغه ښه په خوشحالۍ باندې ورکړه، دا د هغې حق دی. که دې زنانه د ته څه شی پرېښودو نفسا په خپله خوښه، نو بیا خوره ښه مزېدار مریعه بې نقصانه بې عیبه. مهر ورکول په واده کې دا لازم دي او صحیح بخاري کې دا حدیث ته او په نورو کتابونو کې هم شته د انس بن مالک رضی الله عنه و عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه واده کړی. عبدالرحمن ابن عوف واده کړی نو چې کله راغی رسول صلی الله علیه وسلم په هغه باندې یا د خوشبو اثرات ولیدو یا په هغه باندې هغه خوشحالي ولیده کومه خوشحالي چې په هغه انسان باندې ښکاره کېږي چې نږدې واده کړی. وروسته خو بیا کله په مخ باندې داسې سره ښکاره شي چې کله پکې کامیاب چې نه شي که نه، خو په دې اولو ورځو کې صحیح حشاش بشاش او کت او بر او اسري کړی ګرځي د اولو ورځو کې واسکټ او تور بوټ هغه یې پالش کړی. وروسته بیا چې کله یې میاشت دوه تېرې شي که نه، نو بیا پته لګي چې اوس دی څومره اوبه کې دی. عبدالرحمن بن عوف را خوشحاله حشاش بشاش رسول صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن واده دې کړی که؟ هغه یا رسول الله واده مې کړی. او واده ته وکړو. هغه وخت کې عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه مالداره شوی نه و او عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه د یو انصاري سره د ده ورورولي قایمه شوې وه چې کله هجرت وشو که نه، یو مهاجر او یو انصاري به د دوی ورورولي وه او هغه داسې د الله بنده و چې هغه ورته وویل نیم